سراج الدین حقانی وایي چې امریکا خپل دښمن نه ګڼو. په سلامونو مارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي چې حکومت یې اوس امریکا خپل دښمن نه ګڼي او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکایي CNN ټلویزیون د خبریالې کریسټین امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته یې کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو 20 کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې وو او کله چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه یې وکړه چې نور به په دې اړه خبرې نه کوي. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.